تقریبا داسې دی 2 کلو ده. زه نورخان د محمد ایوب خان زوی پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د بچی ماشوم چې دی دغه بچی د محمد علي نومېږي. د په 11 بجې باندې له کور نه نادرکه شوی و، په 12 بجې باندې تقریبا پیدا شو. هغه په داسې حالات کې پیدا شو چې مثال په لاسو پښو باندې ورته خټې خټې ډبرې اچولې وي، خوله کې یې خار ورته اچولې وي، خوله یې ورته تړلې وه. بیا یې کرکټ وال لوبغاړي وه هغلته تللي په منظره باندې یې وموندله. موږ په دې حالات کې خبر ترې ټیمه نه وو، مګر ما د خپل بچی ولید. هلته چې کله روغتون ته لاړو بیخي ډېر خلک راغلي وو. زه چې خپله ورغلم ما د خپل بچی ولید. هغه بیا له هغه وروسته ما د کورنۍ خپله کورنۍ خبره کړه. داسې معلومات خو به وي چې د تیږو لاندې چا کړی و ده؟ د تیږو لاندې یو کس نیول سوی ده چې هلته امنیتي ځواکونو تر هغه ځای پورې چټک ځان رسولی ده. هغه به شام ته یې موندلی ده. خواته بېړنی حالات اوس دلته راغلم، سرګرداني وه نور هلته په قاضیه کې. داسې معلومیږي نه چې دا څوک و، دا چا تر تیږو لاندې کړی، خلک څوک دي، امنیتي ځواکونه چې نیولی دا کس څوک دی؟ دغه کس خو هلته یې موږ خپل نږدې تره زوی ده، یتیم هم ده. تقریبا د موږ نه داسې یو 5 ګزه مخکې یې کور ده. هغه سرپرست هم لري، فلحاله سرپرست د هغه کور هم زه وم. خو بس داسې یوه پېښه یې وکړه چې هغه ماشوم باندې داسې کار. اوس الحمدلله ماشوم د هغه ځای نه تر دغه ځای پورې کوم مسؤلین د ولسوالي چې وو تر دغه ځای پورې راورساو د خلیفه صاحب په مرسته باندې. اوس ماشاءالله ماشوم روغ ده، بیخي جدي نه ده، دلته یې ښه تداوي شوی. او زه د سروبي ولسوالۍ د تعقیب و نظارت مسؤل، د پولیسو د تعقیب و نظارت مسؤل قاري نصرت الله مبارز. دغه موضوع خو د سروبي ولسوالۍ د سپیدار په نامه یوه سیمه ده. دغلته دغه د محمد علي په نامه ماشوم دا تقریبا 11 بجې له کور نه ورک شوی چې 12 بجې بیرته پیدا شو. دا دغلته د سپیدار کوم نوم سیمه درته واخیسته. دې سیمه کې دوی بوالی هلته د تیږو لاندې کړی. بیا وروسته دغلته له شرن د کرکټ لپاره هغه راغلي ځوانان راغلي وو. دوی دغلته کرکټ کړی، 12 بجې شوې. دوی ویلي چې راځه پاس به وخیزو او دلته به لږ منظره وکړو، عکسونه به واخلو که نه. دوی خو مطلب د ښار خلک دي، بیا د غرنۍ ساحې دوی ته خوند ورکوي، عکسونه پکې اخلي. دوی چې کله هغه ساحې ته ختي ول هلته یې دا ماشوم لیدلی. دا ماشوم یې چې کله لیدلی دوی سوچ کړی دا اوس څنګه وکړو. یا دوی بیرته خپل دا ماشوم په څه ډول حالات کې ولیده؟ دا ماشوم دوی چې لرې نه لیدلی، داسې اندازه ورته دقیق معلومات نه کېدي چې دا اوس ماشوم ده. هغه ویډیو کې تاسې لیدلي چا ویلي چې دا زونکی ده. دوی دغه د سروبي خلک د ماشوم ته زونکی وایي، دوی زه به دا شی ده. بیا دوی لږ راشاته شوي، بیا ویډیو شروع کړې وه، لکه د خپل ځان د هغه لپاره ویډیو شروع کړې وه. بیا کرا کرا ورغلي وړاندې چې ورغلي وو، دا ماشوم دغه چا سره راوستی و، دلته یې په تیږې پې ورېښې وې، لږ لږ داسې شنه بوټي غوندې هم پې ور اچولي. بیا دوی هغه ویډیو کې کلاس لیدلی. بیا دوی دغه تیږې ته رایسته کړې. د خپل مربوطه سر ټیم دی کرکټ د سره په هغه ویډیو کې رابطه کړې چې داسې یو زونکی دلته چا د تیږو لاندې کړی. بیا له دغه سر ټیم یې ورته ویلي چې راواخلئ رایولئ. بیا به تاسې هغه ویډیو کتلي. بیا دا ماشوم دوی راوړ د سروبي ولسوالۍ کلینیک ته چې کلینیک پورې راسوو. تقریبا له دغې سیمې تر کلینیکه پورې 15 دقیقې لار ده. چې کله کلینیک ته راسوو د موږ د قومندانۍ جنایي مسؤلین او استخبارات ځانونه هغه ته رسولي وو کلینیک ته. بیا دوی هلته ټول معلومات کړي وو، بررسي یې کړې وه، پوښتنه یې کړې وه. بیا له دغه چې استخلاص شوي واپس تللي وو هغه کومه سیمه کې چې دا ماشوم د تیږو لاندې شوی وو، هغه سیمه یې مکمل کتلې وه. بېرته راغلي ولسوالۍ ته. بیا ماسپښین و چې موږ په دې قضیې خبر شو. بیا موږ دې قضیې ته عاجل ورغلو شفاخانې ته چې موږ کله لاړو هلته پوښتنه وکړه ډاکټرانو نه چې ماشوم څنګه و. هغوی راته ویلې چې ماشوم یې دلته راوړ، خو اوس انشاءالله صحتمند ده، څه مشکل نشته پکې. موږ بېرته رخصت کړ. بیا هم له کلینیک نه ډایرکټ دوی د کور په طرف حرکت وکړ، د دې ماشوم د کور په طرف حرکت وکړ. لاره کې 2 موټره ولاړه، چې هغو موټرو ته ودرېدو چې ماشوم په سره چډوله موټر کې و. یتیم ورته ویل دا ماشوم راکته کړي. چې کله ماشوم راکته کړ، ماشوم هم وکته. یتیم د ماشوم پلار ته ویلې چې خلیفه صاحب مبارک د وزارت داخلې نه رابطه کړې چې دا ماشوم راولئ دلته کابل ته د تداوي لپاره. ماشوم دلته خامخا راورسوئ. بیا دغه پلار یې مطلب اوله صحنه وه داسې وارخطا غوندته و. بیا موږ دته پوره اطمینان ورکړ چې موږ د ولسوالۍ مسؤلین یو او هېڅ مشکل به هم نه وي تر کابله. موږ دې رسوو، ته له مصرف هم خلاص یې،
مطلب لاره کې هم څه مشکل نه وي. نو تقریبا مازدیګر وروسته حرکت هم راوکړ. د شپې 1 بجه وس دلته راورسېدو، دانې چمن په نامه ساحه د دې ته سره ورسېدو. نو خلیفه صاحب په هدایت باندې ملګری راغی او موږ یې شفخانې ته راوستو. 2 بجې سوې شاوخوا او دلته یې ماشوم بستر کړ. دغه عاملین خو موږ په دې وجه پیدا کړی چې دغه چا چې دا کار کړی و هغه یې دې ماشوم د تره زوی ده. موږ چې کله له غجې حرکت راوکړ نو مخصوصا موږ ته مسؤلینو د غجې جنایي قومندانۍ مسؤلینو موږ ته احوال راکړ چې موږ مجرم کسونه یو. موږ چې پوښتنه ترې وکړه ستاسې د مجرم کس څنګه ونیو؟ دوی ویل چې یو څه اندازه شکمن راپور هم خو کله چې موږ د ماشوم کور ته ورغلو ماشوم هم وڅاره. دغه 12 کلن 13 کلن ماشوم ده دا کار یې کړی. نو دا هلته موږ پې شکمن شولو. خو چې کله م راوستو ولسوالۍ ته دلته پوښتنې ترې وکړې. اوله کې خو ده ویلې چې ما له ورسره کتل یو بله جلۍ و هغې دا کار وکړ. وروسته بیا چې نور تحقیقات تېر کړي و بیا دغه مسؤلیت د خپله په غاړه واخیسته چې دا کار ما کړی. نو انشاءالله د موږ داسې پوښتنه ونه کړه چې ولې دا کار داسې وکړ؟ ستونزې ورسره درلوده، کورنۍ مشکل وکړه څنګه؟ د دغه ستونزې تر اوسه چې دقیق معلومات موږ ته هم نه دي سوي چې دا ماشوم په څه وجه دا کار کړی. خو انشاءالله موږ تحقیقات هلته روان دي، تحقیقات مکمل سو تاسو سره به شي.